افغانستان کې د درې پیړیو څخه راهیسې یعنی د 300 کلونو په ترڅ کې څومره ولسمشران او څومره واکمنان تیر شوي دي. همدارنګه دوی څومره وخت لپاره د افغانستان واک پر لاس درلود، د دوی نومونه څه وو، څومره وخت یې واکمني کړې وه او د دوی څهرو سره به هم اشنا شئ. مکمل جزئیات را سره په دغه ویډیو کې وګورئ، نو تر پای را سره مل اوسئ. میرویس نیکه چې د 1909 څخه تر 1915 پورې تقریبا شپږ کاله واکمني لري، چې په هغه وخت کې دا د افغانستان واکمن نه و، ځکه افغانستان مرکزي دولت نه درلود، نو دا د هوتکو مشر و. بیا عبدالعزیز هوتک و چې د 1915 څخه 1919 پورې 2 کاله واکمني دی وکړه. محمود هوتک د 1919 څخه 1925 پورې واکمني وکړه. اشرف هوتک د 15 کاله واکمني وکړه، د 1925 څخه تر 1930 پورې. اشرف هوتک دا ټول یو کورنۍ راځي. 1925 څخه تر 1930 15 کاله واکمني دوی وکړله. د احمد شاه بابا څخه وروسته د افغانستان معاصر تاریخ شروع کیږي، چې د افغانستان معاصر تاریخ بنسټ ایښودونکی هم احمد شاه بابا دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره چې مرکزی دولت رامنځته شو، یعنی افغانستان چې د لومړي ځل لپاره د افغانانو په لاس کې ولوید، هغه د احمد شاه بابا له سببه چې افغانستان باندې د افغانستان نوم احمد شاه بابا کېښود. او همدارنګه د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه وړاندې د افغانستان مرکزی دولت نه و، یعنی د صفویانو، ایرانیانو او یا هم د هند په لاس کې او یا هم د خپل افغانانو په لاس کې و. خو ځینې سیمې به په بلابلو واکمنانو ویشل شوي وي، خو یو پاچا یعنی مرکزی دولت یې نه درلود. چې احمد شاه بابا د افغانستان مرکزی دولت بنسټ کېښود او د افغانستان معاصر تاریخ شروع شو، چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو غوره برخه د احمد شاه بابا ده، چې په هغه وخت کې نه پاکستان او د هند زیاتره برخې د افغانستان په لاس کې وي، یعنی که ووایم هند هم د افغانستان په لاس کې و. چې احمد شاه بابا په افغانستان باندې 25 کاله واکمني وکړه. د هغې څخه وروسته د هغه زوی تیمورشاه 21 کاله په افغانستان واکمني وکړله. بیا زمانشاه دراني د 1993 څخه تر 1801 پورې 8 کاله واکمني وکړله. بیا محمود شاه دراني 1801 څخه تر 1803 پورې 3 کاله واکمني وکړله. شاه شجاع دراني 6 کاله واکمني وکړله. محمود شاه دراني 9 کاله واکمني وکړه، چې دا د درانیانو حکومت و. بیا وروسته د هغې څخه علي شاه دراني د 1818 څخه تر 1819 پورې 1 کال واکمني وکړه. ایوب شاه دراني د 4 کاله واکمني وکړه. سلطان محمد خان چې د 1823 څخه تر 1826 پورې 3 کاله واکمني وکړه. دوست محمد خان بیا د 1826 څخه تر 1829 پورې 13 کاله واکمني وکړه. شاه شجاع چې د دراني د هم 3 کاله واکمني وکړه دویم ځل لپاره. اکبر خان چې د 1842 څخه تر 1843 پورې 1 کال واکمني وکړه، چې دا هم ډیره ښه ونډه لري په تاریخ کې. دوست محمد خان د 1843 پورې 20 کال واکمني وکړه. شیر علي خان چې د 1843 څخه تر 1866 پورې 3 کال واکمني وکړه. محمد افضل خان د 1866 څخه تر 1868 پورې 1 کال واکمني وکړه. محمد اعظم خان د 1868 څخه تر 1868 پورې د هم 1 کال واکمني تر سره کړه. شیر علي خان د افغانستان د واک چارې د دویم ځل لپاره لاس ته راوړي، چې 11 کاله واکمني وکړه. محمد یعقوب خان د 9 میاشتې د افغانستان پاچاهي تر سره کړه. ایوب خان د 1809 څخه تر 1880 پورې 1 کال واکمني وکړه. عبدالرحمن خان د 1880 څخه تر 1901 پورې 21 کال واکمني وکړه. حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار د 18 کال واکمني وکړه. وسی غازی امان الله خان چې د خپل پلار څخه وروسته د افغانستان واک تر لاس لاندې کړ 10 کال واکمني د افغانستان وکړه. حبیب الله کلکانی د 10 میاشتې د افغانستان واکمني وکړه. محمد نادر شاه 4 کال واکمني وکړه. محمد ظاهر شاه د 40 کال لپاره افغانستان واکمن تیر شوی. محمد داود خان د افغانستان 15 کاله واکمني وکړه. نور محمد ترکی 1 کال لپاره د افغانستان واکمن و. حفیظ الله امین د افغانستان واکمني د 104 ورځو لپاره په لاس کې درلودله. بیا بابر کارمل چې د افغانستان یو غیر رسمي رئیس جمهور و، چې د شوروي اتحاد یعنی د روسیې لخوا د افغانستان رئیس جمهور ټاکل شو. د 2 کالو لپاره د افغانستان رئیس جمهوریت په لاس درلود. بیا پسې ډاکټر نجیب الله خان و چې 15 کاله د افغانستان واکمني وکړله. بیا صبغت الله مجددي و چې دا 1 ورځې د افغانستان واکمن یا ولسمشر تیر شوی دی. برهان الدین رباني. بیا مولا محمد عمر و چې د افغانستان د اسلامي امارت وړاندې واکمني و، چې د 1996 څخه تر 2001 پورې یعنی 15 کاله یې دوام وموند. بیا پسې حامد کرزی ولسمشر شو، چې د 2001 څخه تر 2004 پورې 3 کاله ولسمشر وټاکل شو. بیا پسې د 2004 څخه تر 2009 پورې بیا د دویم ځل لپاره رئیس جمهور وټاکل شو، او د دریم ځل لپاره هم ټاکنې وګټلې، چې د 2009 څخه تر 2014 پورې 15 کاله واکمني تر سره کړي، ټوټل 13 کاله کېږي. چې بیا محمد اشرف غني د افغانستان رئیس جمهور وټاکل شو، چې 2 کاله د افغانستان رئیس جمهوریت په لاس درلود تر 2021 پورې، چې اوسنی واکمن د افغانستان مولا هیبت الله اخندزاده دی. په هیله د آباد او سوکاله افغانستان. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې. د نورو جالبو ویډیوګانو لپاره مو سبسکرایب او فالو کړئ. مننه.